بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله نیو ټیب وایو چې هغه ته وایي سیف ټیب. زه راغلم مایکروسافټ ورډ ته، فایل، آپشنز، سیف ټیب. تیرو درسونو کې مو پروفینګ ټیب پوره زده کوو. نن به انشاءالله سیف ټیب زده کوو او دې کې به پوره هر کمانډ زده کوو. تاسو کوشش کوئ چې دغه ویډیو سره ضرور لایک کوئ، خو هم شوله د ملګرو سره هم شریکه کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې ما سره فرست ګروپ سیف ډاکومنټ دی. سیف ډاکومنټ کې ما سره اول کمانډ سیف فایلز ان دیس فارمیټ دی. مطلب دا دی چې فار ایگزامپل بعضې وخت موږ بای ډیفالټ چې کله یو فایل سیف کوو نو هغه فایل دې ماته په کوم فارمیټ کې سیف شي. صحیح شو. ګوره ما ورته ورډ ډاکومنټ ډي او سی ایکس اخیستی دی. بای ډیفالټ چې کله تاسو کنټرول اس پریس کوئ، کنټرول اس، نو تاسو ته بای ډیفالټ په کوم فارمیټ کې سیف کیږي؟ ورډ ډاکومنټ یعنی ډي او سی ایکس فارمیټ کې تاسو ته سیف کیږي. زه ورته یم چې ماته د ډي او سی ایکس کې نه سیف کیږي، ماته د بل فارمیټ کې سیف کیږي. لایک فار ایگزامپل زه اکثر وخت میکرو سره کار لرم، اکثر زه مسوډ کې کوډینګ کوم، نو زه ورته یم چې ماته د بای ډیفالټ میکرو کې سیف کیږي، ځکه چې که زه دغه آپشن ورته واخلم نو ماته به ضرورت نشته چې زه هلته آپشن نه چینج کوم، زما وخت ضایع شي. څه مطلب؟ لایک ګوره ما ورته اوس دا واغېفته که نه، دلته رالم فار ایگزامپل د میکرو کې ما کار وکړو، کوډینګ ما پکې وکړو، زه چې کله کنټرول اس پریس کوم نو ماته به دې ځای کې بای ډیفالټ میکرو انتخاب شوی وي. یعنې که دلته چېرته ورډ ډاکومنټ انتخاب شوی و، یعنې ما هغه مخکینی کمانډ اخیستی و، نو زه به بیا راتلم دې ځای کې به ما ورته میکرو انتخابوله، نو زما وخت یې بچت کړم. بیا زه رالم آپشنز ته. دې کې ما سره دویم کمانډ څه شی دی؟ سیو اټو ریکور انفارمیشن ایوری 10 منټس. بای ډیفالټ چې کله مسوډ تاسو ته یو فایل سیف کوي دا په 10 منټو کې سیف کوي، خو دې کې ته 1 منټ هم ورکولی شي. ګوره تاسو ته خپله لیکلي دي انټر ا هول نمبر فرام 1 to 120. دې ځای کې تاسو د 1 منټ څخه واخله تر 120 منټو پورې ورکولی شئ. یعنې کله چې تاسو یو فایل سیو نه کوئ نو مایکروسافټ ورډ یې په خپله باندې درته سیف کوي، ځکه د دې دپاره وي چې کله تاسو باندې بجلي لاړه شي یا فار ایگزامپل تاسو په ناخطایي کې دغه فایل کلوز کوئ او سیف کړی مو نه وي نو تاسو ته به دا فایل خپله سیف شوی وي. دا کوم ځای کې سیف کیږي؟ فایل ته به تاسو راشئ، انفو ته، او په دې کې ما سره دې ځای کې سیف کیږي. ګوره ریکور ان سیف ډاکومنټ دې باندې به تاسو کلیک کړئ، دې ځای کې ما سره بلا دنیا ډاکومنټ سیف شوي دي. همدغه شان بیا زه راځم آپشنز ته او سیف ته رالم. دې ځای کې ما سره دویم کمانډ څه شی دی؟ کیپ د لاست اټو سیفډ ورژن اف آی کلوز ویتاوټ سیوینګ. دا اوس هم دې دپاره دی. فار ایگزامپل بعضې وخت تاسو نوی فایل مو اوپن کړو، هغه نوی فایل تاسو بغیر د اوپن کې بغیر د سیف کېدو نه مو کلوز کو، یا فار ایگزامپل بجلی در باندې لاړه نو تاسو به دې آپشن کې چیک لګولی وي. یعنې که فار ایگزامپل تاسو سره 2 فایلونه وي، اولینی فایل تاسو بغیر د سیف کېدو نه کلوز کو، بله ورځ راغلی دویم فایل ته اوپن که، دویم فایل هم نوی فایل تا سره سیف کړی هم نه دی، تا په دې کې انفارمیشن ولیکي بجلی در باندې لاړه یا بغیر سیف کېدو نه تا کلوز کو، همدغه نوی فایل چې کوم یو تا نه دی کلوز نه دی سیف کړی دا به تاسو سره په دې ځای کې سیف شي، خپله به درته سیف شي. دا به کوم ځای کې سیف کېږي؟ اټو ریکور فایل لوکیشن. دا به تاسو سره په دغه ځای کې سیف کېږي، دا موږ سره په دې ځای کې موجود دی، دا د دې پات دی. سی ته به لاړ شي، یوزر ته به لاړ شي، یوزر ته به دې ورشي، ایپ ډیټا ته به ورشي، رومینګ ته، مایکروسافټ ته، او په دې کې ورډ ته به ورشي. ته کولی شي چې دغه ځای ورته هم چینج کړي، براوز ته به راشي. بل څه شی دی؟ ډیفالټ فایل لوکیشن. چې کله تاسو کنټرول اس پریس کوئ دغه فایل سیف کوئ دا بای ډیفالټ تاسو ته کوم ځای کې سیف شي؟ موږ ورته ډیسکټاپ انتخاب کړی دی، دې ځای کې بای ډیفالټ ډاکومنټ وي، تاسو کولی شئ چې دغه هم ورته چینج کړئ. یعنې زه راځم کنټرول اس پریس کوم نو ماته بای ډیفالټ ډیسکټاپ انتخاب شوی دی، زه کولی شم چې دا ورته چینج هم کوم، کوم ځای نه چینج کوم نو همدغه ځای نه چینج کیږي. بله خبره ما سره څه شی ده؟ آفلاین ایډیټینګ آپشنز فور ډاکومنټ مینجمنټ سرور فایلز. یا ساتئ چې موږ سره په مایکروسافټ آفیس کې یو پروګرام دی چې هغې ته ویلی شي مایکروسافټ شیر پوینټ، دا دغه دپاره استعمالیږي. که فار ایگزامپل بعضې وخت تاسو یو فایل په شیر پوینټ باندې ملګرو سره شیر کړئ، کله چې هغه ملګري هغه فایل سیف کړي نو دغه فایل د کوم ځای ته لاړ شي؟ دغه فایل دی په کوم ځای کې وي؟ زه ورته یم د سرور ډرافټ لوکیشن اون دیس کمپیوټر. په دغه کمپیوټر کې چې کوم یو ډرافټ لوکیشن د سرور دپاره په هغه ځای کې سیف شي. یا زه ورته یم نه زما خپل لوکیشن شته دی، مایکروسافټ آفیس دې ته خپل لوکیشن ښودلی دی چې هغې ته ویلی شي د آفیس ډاکومنټ کیچډ دیس ون ډاکومنټ شیر پوینټ ډرافټ. دې ځای کې به تاسو ته هغه راځي، خو دې سره زموږ کار نشته دی. بله خبره موږ سره څه شی ده؟ پریزرو فیډیلیټي وین شیرینګ دیس ډاکومنټ. فار ایگزامپل بعضې وخت تاسو دغه ډاکومنټ شیر کوئ یا فار ایگزامپل په یو اس بي کې بل ملګري ته ورکوئ، د هغه ملګرو سره په دې فایل کې چې کوم ما فنټونه استعمال کړي دي، کوم ډیزاینونه ما استعمال کړي دي، هغه ملګري سره دغه فنټونه او دغه ډیزاینونه ورسره نشته دی. زه ورته یم چې په دغه ډاکومنټ کې ما کوم فنټونه استعمال کړي دي هغه دې ورته پکې ورشي.
یا تور ته چې څومره هم ما سره انسټال دي هغه ټول دی ورشي بغیر د کامن نه. هغه اپشن موږ دې ځای نه کولی شو. ګوره څه لیکلي دي embed funds in the file. مطلب دا شو چې فار ایگزامپل کوم فنډونه چې پکې دي هغه ټول ورته ورواله، خو do not embed common system funds. هغه فنډونه او هغه ډیزاینونه چې کوم په هر سیستم کې وي هغه پکې مه امبیډ کوه. دا هم یو رقم ته سپیس خو په دې سره کم شو کنه، سایز خو د دې سره کم شو کنه، دې سره هم لږ سایز کمیږي. خو یو بله خبره چې هغه سایز ریډیوسینګ دپاره ده embed only the characters used in the document best for reducing file size. دې مطلب دا شو چې کوم فنټونه ما په دې کې استعمال کړي دي هغه پکې امبیډ کا، نورو پسې مه ګرځه، اضافه او پسې مه ګرځه چې نور اضافه پکې دي ما استعمال کړي نه دي او په دې کې شته هغه سره امبیډ کړي. نه داسې به نه کوې چې کوم یو فنټونه ما استعمال کړي دي او کوم یو پکې ما یوز کړي دي هغه دې پکې امبیډ شي، هغه دې پکې جمع شي او نور دې پکې نه امبیډ کېږي. صحیح شو کنه. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره سیف ټیپ